وروسته هم غلامان دي. نه هغه وخت کې صحیح و نه اوس صحیح دي. عافیه صدیقي په 2004 کې دغه د تا مشارک چې ته صحیح ورته وایې دا یې په امریکایانو خرڅ که په $15,000. زه چې وایم ګریټ اشرف غني بلا د اشرف غني ور په سر کې اشرف غني تر اوسه افغانه پیغله په امریکایانو نه ده خرڅه کړې. صحیح ده؟ امریکایان مونږ ووهل. امریکایان جمع د پاکستان باداران درته ښیم د فوج پوه شوې. دا نن ما په جیو نیوز باندې یو راپور واورېده چې سعودي نه غواړي چې عمران خان په واک کې پاتې شي یا جیل نه خوشي شي. نو امریکایانو ته یې ویل چې عمران خان موږ نه منو. ستاسو دومره محکوم دومره غلام او دومره مزدور حکومت ده چې ستاسو وزیر اعظم د فوز مشر د فوز تنخواه ټوله راکړه ورکړه د تاسو ژوند په امریکا باندې. بیا ته دویمه خبره پاکستان آرمي مه وایه. پاکستان آرمی مه وایه. امریکن کرایه پوز آرمی وایه. ستا کم آرمی؟ پاکستان ایټمي هیواد ده. مایک د خلاص زلفونه د جارسم مایک دم خلاص کړه. واوره پاکستاني ایټمي پاور دی 3 منټه 14 سکنډه. واوره 3 منټه 14 سکنډه. لک صابر وکړه لالا ګوره دلته ما سره چنګې پنګې مه کوه زلفانو نه دې جار سم داسې ګوره که نه دلته ما سره یو بل لکه نه تا نه به مې اوس سرمن په دې زلفو ویستلی. اجازه ده ګوره وروره زه درته یو خبره وکړم زلفو نه دې جار سمه ښه. زه تا نه پوښتنه کومه چې پاکستان ایټمي هیواد ده یس نو؟ مایک خلاص که داسې مه کوه. جی ایټمي پاور دی 2 منټه او 12 بس انډرسټینډ بس پوه شولم. په دنیا کې څو ایټمي هیوادونه دي؟ بل سوال جواب ده بس یس نو. 73 وروره پښتو کې راته وایي 73 چیشته وایي 73 خو موټر سایکل د چاپیزي 125 او 73 جزازه بټمبم خو خړ وړای ده والا کله ونګینه ماج د بان 2 منټه او 12 سکنډه افغانستان فینیش ایټمي پاور پاکستان. یس واوره دنیا کې څو ایټمي ملکونه دي. ما کې ما بندوي وروره قسم خدای ز تاسو لیوانای کړل ما یاره زی بندولې سم پرېګ دی تاسو. دنیا کې څو ایټمي ملکونه دي؟ 73 73 that's a غلبه دی 23 جنرال صاحب اول فایزانه وروره زه دا فاریو ته خېږم فایزانه ودرېږه تا په ایټمبام کې زه لا حول ولا اوس به مې دا بیا د خپل ایمل ولي ته درته لاس کړی ګوره خبرې ته غوږ شه 73 سمانه اوه او درې دا اوس څه شی سو اوه او درې لاس نه اوه او درې لاس نه اوه او درې اوه ضرب درې یویشت نه دا ستا پاس نامه خپل څه لیکلی دی؟ نامه د څه لیکلی دی؟ زما نامه مبین خان. نه دا ورسره مخکې د څه لیکلی دی؟ ولا که مخکې ماته نه ښکاري. دا اول نامه د څه لیکلی دی؟ اول سر کې 73 ودېرش نه 83 تا چې کومه مخکې وویلو که نه صحیح دی 13 او ګره لاندې ټولو ته پاته ولګېدی چې ما څومره درته وویلو 13 73
ښه دنیا کې 3 ایټمي هیوادونه دي. جی 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 د لاسو یې نومونه راته واخله. نه دی وای جنرال خلک پوه کما اور بھائی یو 15 منټه ما سره راکړه پلیز. ولې لکه دلاور وروره دا د لاسو نومونه واخلي. ښه ما ته د دا وښیه پاکستان دی تا سارو خوري. پاکستان ز اصل په هیواد نه پیژنم راته نوم واخله. د ما ملک ته زما فخر دی یار. ته ولې په دې مدد خدای دې وکړي چې د تا په د سارو وایي هغه تا په سارو وایي. زه په دې کې کار نه لرم. د لاسو ایټمي ملکونو نومونه راته واخله. زه وایم اټمي ملکونه 7 یا 8 دي. 9 هم پکې نشته. اول خو د 24 ملکونه یورپ والا او سکانډنه 24 معنا 2 او سالور دا شپږ 2 او سالور شپږ شو. دا کومي ملک والا دا خاصلیریش دلته خلک ولید څه خدایم غرق که زه په پوهېږم زه د دغه نه څرمن باسم. تاسو د سیده ما خبره واوره چې په اسمبلی کې د ودروي نو به ډیبیټ څرنګه کوي بیا به بحث څرنګه کوي په انګلیش کې کا هغه یو ته لاړې په افغانستان باندې به غږیږي څنګه هغه خو هلته خو په انګلیش کې غږیږي. آفرین. په دغه یو کې ایران په کومه ژبه خبره کوي؟ ایران په ایرانی کې کوي. ای تاندر دی وه ای ملا د ماته شه خو زیم په پښتو کې کوم کنه. ای تا په زلفو کې درته دلته را سره ناست نه وای ما به تا سره کتلی و. دا ډیبیټ کوي دې کې به دا هم کوي درې ملکونه 8 ملکونه. وروره زه یوه خبره درته کوم. مبین صاحب زما خبره 24 ملکونه چې دي کنه دا خو صرف یورپی دي چې دا ایټمي پاور دي ټولو. بد مه کوه. اروپا کې تنها فرانس او لندن ایټمي طاقت د نور نه دي. بیا خله لیونیه ته ما نه پیژنې جنرال صاحب ته ما نه تا خود پیژنم والله چې سړی دی د څڼو ته وګوري د غاټ سړی ته 24 او 40 نه پیژنې ته راغلی دلته ما سره 2 او 3 او 2 او 4 زه خو ګپ در سره وایم خفه کېږي مړه دا ګپ خبره نه زه سیریز په ایټم در سره لګیم ته ما سره ګپ لګې دا سیریز درته وایم کنه نه مخکې وایي غوسه کېږي ولې ته افغانستان 100 ملټو کې ختمه زه نه ختموم. زه صرف دا درته وایم پاکستاني ایټمي پاور دی 2 منټه او 12 سکنډه چې کوم دی کنه چې کوم مونږ ایټمي پاور ساتو کنه هغه دومره سخت لري. هغه کورډ ایریا دومره لکه ستاسو چې کوم کورډ ایریا دی کنه کوم څومره افغانستان دی کنه دا زه یو ټیکنیکل دلاور به ته په خبره پوي وي چې زه په دلاور سره خبره مکو هغه بیا وروسته سره غږیږي. ولې استعمالوي نه ولې په انډیا استعمالوي نه چې کله ټیم راشي ته به وګورې کنه خدای دې بیر خو باسه په والا کې په ټول عمر استعمال کوي. خو یوه خبر اول خو زه په دې 100% یقیني یم 99 ودرېږه 99% زه باوري یم چې هغه سیلاب وړی ده. دا 1% چې ته وایې شته نو تاسو یې نه څه استعمالولی مونږ ته یې راکئ چې غول هم در باندې اوس دومره وښیه چې په افغانستان کې اوس څه روان دي. ته خو دلته ناست یې په هغه باندې ټیک ټاک باندې ناست ته ماته دا وښیه په افغانستان کې څه روان دي. څه روان دي؟ اوبه روان دي. کونړ سیند ده د بدخشان ده. ولې د خپل خلکو ته نه ښیې چې په بارډر باندې چې کومه د جنګ لګیا دی؟ کوم بارډر چې کوم د خوست سره بارډر لګیږي؟ اچھا بارډر مې ورته فرضي کرښه د ډیورن لاین دا بارډر. ولې خلکو ته نه ښیې ته څه شي ورته وښیم چې د پاکستان او د افغانستان د لمنځه چې کوم د جنګ لګیا دی چېرته لګیا ده؟ ته په دې نه خبرې بالکل نه خبر یم چې 15 درنه ژوندي راوړي او 50 وژلي دي. ولې نه یم خبر؟
جنرال صاحب بیا دې لکه چې ټرا وهلی ده په خپلو کې اتفاق ولرئ یو ریل ګاډی خو جوړ کړئ په افغانستان کې ریل ګاډی جوړ کړي یو داسې ایرپورټ جوړ کړي دا ماشومانو ته سبق ووایي چې د ټول په افغانستان کې ایجوکیټډ یو پلاستیک کار والا اشرف غني هغه هم تاسو په جاز کې ودنګولو ودرېږه اشرف غني په جاز کې دانګلي نه دي هغه موږ لیږلی ده زمونږ مشر د زمونږ سپین ږیری د اشرف غني کې به خبرې نه کوې ورسه مریم نواز دې راوله شهباز شریف حل دې راوله آرمي چیف دې ودرېږه لږ صبر وکړه صبر وکړه قسم خدای چې دا ورکړه اشرف غني څرمن دې در باندې جنرال صاحب د مریم نواز کې داسې لږ غوندې مسکی شو چې ولې خو خیر که نه لکه انسان د سړي به سترګې اخوا دوخوا هغه باجوا دې راوله ودرېږه باجوا دې راوله مشرف دې راوله پرویز کیانی دی راوله خو خیر د عمال ته مردار سو بیا راوست پاکستان کې خو نه ده مړ بل رایل شریف دی راوله خو ټول تښتېدلي دي اشرف غني خو د موږ مشر ده موږ په خپله لیږلی ده هلته د ریسټ هغه دپاره چې هغه وکړي استراحت جنرال صاحب بله خبر د دې په ټول پاکستان کې یو سړی پیدا نه شو چې د قاید بابای چې دی قاید اعظم چې دی هغې خپله لور هندو ته ورکوله قائد اعظم یې څه کوي قائد اعظم کله واده کړی چې بیا یې لور هندو ته ورکړله پرېږده مړه سړي عبدالله خدای ته وګوره ما ته دا وخت تاسو د ډاکټر نجیب الله چې دی هغه ولې شهید کړی و بالا یې در په سر کې رنګ دی ورک ته د افغانستان په خلکو مه غږېږه لږ صبر وکړه ګل خانه صبر وکړه تا داسې ملک ما ته وښیه چې د هغه چیف جسټس ریټایر شي په سبا باندې له ملکه وتښتي لاړ شي یو ملک داسې راوښیه او ملک پرېږدي ځه ته نجیب یادوې او بل یادوې نجیب بلا تر په سر کړه پنجاب پاکستان په خدای که د نجیب ابرو ته ورسېږي ما ته دا وښیه چې تاسو هغه څه نومېږي هغه والا ده چې دلته ګوره زه یو خبر درته کوم یو خبره درته کوم دلته ګوره یو خبره درته کوم ودرېږه لږ صبر وکړه زه سوسیال خور زه کمونیست زه نیشنلیست نه یم ته داسې یو افغان سره ناست چې خپل د هېواد سپی له تا سره نه برابروم دا فکر ونه کړې چې زه به بارسدي یو سړی راولم ودرېږه او هغه به دلته کېنوم او تا ته به وایم چې فلانی تر تا ښه افغان ده ودرېږه په ټول عمر باندې ودرېږه لږ صبر وکړه که نه صبر وکړه که نه چې اټم بام دې بیا روغ په دې خوله در منډم پوه سولې لږ صبر وکړه خبره واوره دلته تل یو افغان سره ناست دی قسم مې دې په خدای چې ما د هېواد سپي ته توهین وکړي سپي ته په والله که دې بیا یو هم در پرېږدم یوه خبره دویمه خبره دا ده خپل لیمیټ وپېژنه اټمي هېواد برق نه لري اټمي هېواد ګاز نه لري اټمي هېواد بینډۍ دې په 300 روپۍ کیلو دي اټومي هېواد برق د په 100 روپۍ یونټ ده اټومي هېواد د فوز تنخوا نشي ورکولی اټومي هېواد خپل خلک په امریکانو باندې خرڅوي صحیح شو اټومي هېواد چیف جسټس دیم امریکا ته خوښه ده د فوز مشر دیم خوښه ده اټومي هېواد 3.5 اربه ډالر 15 میلیونه پاکستانی اربه ډالر ته قرضدار ہے اور څوک کا فامیل کې مو څو کسان دي زما فیملی کې څومره کسان دي دا زما پرسنل دی دا زه ولې درته پرسنل لا حول کما پرسنل څورونه یاست دا خلک بل طرف ته ما بوزه د خلک ما جذباتي کوه زما خبره واوره د خلک ما جذباتي کوه چې کومه سپا کیسه دی هغه کوه هغه به نور کسان چې کوم تا نه یاریږي پوه شوې موږ د ستاسو نه یاریږو ما مجبوره کې در پسې دار سمه مایک بند که دا کارکولیټر ده لاس کسان که تاسو یې لاس ضرب دی 50 لکه ته 500 لکه روپۍ 500 لکه روپۍ ته قرضدار سوټمار او زه 15,000 لکه سرمایه لرم یوازې د لوګر مس راوباسم درګر د پې کار لګیا ده داسې مکمل د لیټم بم سره اخلم خدای دې غرق او پرق که
ته څه وکړې چې ته راځې ما سره غږېږې کوشه خدای دې خوار که دې ما قیمتي وخت دې تباه و برباد که تباک وایه جنرال صاحب اول دی تا نوم ته وګوره مانی چیش ته وایي دا اوس نوم د یاره جنرال صاحب په اخر کې دې ورپام زما ولې مانی خلک د ماما ښځې ته وایي مانی دې وایي د چیش بیخ جنرال صاحب مخکې اشارې درته کولې چې نوم ته یې وګوره ځواني ته دې سړی وګوري چې بیا غیرت ته دې ګوري چې داسې مانی که زه به نه لیونی کېږم سبا ما بیا ډاکټر ته بوځم زه به بیا سبا ټسټونه کوم د خدای بلا مصرف به کوم فشار مې 2000 ته وخته جنرال صاحب اول کې ونی ویل زه د خوست یم دا رامیان کې خابله مو چې زه د لغمان یم ادي 400 غلما خدای جنرال هیڅ د سرو زرو چرک په لاس راغلی خطا سو هغه فیضان صاحب پر ازازه تل خیر زما جنرال صاحب څنګه سړی وو صحیح وو سړی مانی لاړ سړی مې فاري ته درته وعلیکم السلام څوک دې مازیګر پاروي ما ته جی که پیغام اسه دومره مسعود دا پورته راوخوت دا صحیح سو فیوان صاحب کوتاش تر څو نور ملګرو تم نوبت ورکو توف صاحب خیر راغلی ډیره بخنه غواړم جنرال صاحب ویلي څوک مراجګوي تر څو جنرال صاحب نیت اوس هغه سړی فاریو ته وخېځي خو هغه بعضې لږ مداخلتونه اوس خو سړی وخوت فاریو ته پوه شوې هغه دا لنډه خبره تواب عبدالله دې په خیر راشي دا سړی داسې نغد غوندې راوخوته دوی دا د پېښور کې خو موږ وخت تېر کړی دا د پېښور خلک چې دي بالخصوص دا پښتانه د دغې منطقې دا ډېرې لافې بولي نو یو ورځ یې ورته ما وویل ما دغه کار کوی چې مړه دا خو زما د ګس لاس کار دی په اکسس کې دی د ډیټا بیس جوړول غواړي دا خو زما د ګس لاس کار دی نو ما ویل دا به ډېر تکړی چې ومې په قرآن کې به ټرت پرتم زده و د دې خلکو انګلیسي هم نه ده زده دا انګلیسي چې وایي چې دوی ته وایي ته ماته یو پروپوزل ولیکه یو کنسپټ پیپر راته ولیکه جنرال صاحب په قرآن کې دوی انګریزي زده یي دوی صرف لغاتونه یو څو دانې زده کړي لاندې باندې کوي نو دا یې راوښوته چې زه به دلته لږ ځان ایجوکیټډ کم تعلیم یافته به کم جرنیل صاحب ته به م ووایم او د هغه ته چې ما سره چې کوم دی دلته ډیبیټ وکړې اول د لیونډرت ته وګوره وایي 73 هیوادونه اتوم بم لري ته دومره بې معلوماته انسان یې تاسو خو ځان ته تعلیم یافته وایې د انجینکو مکتب مو بند کړی دی دا مو کړي دا یې ته تعلیم یافته یې دغه حال ده چې 3 ملکونه جنرال صاحب ورته وایي چې 8 ملکونه زیات هغه اتوم بم نه لري 9 ته وګوره او 3 ته وګوره د دې خلکو اعصاب ګډ وډ دي د دوی تعلیم یافته د موږ شپون د دوی دکتور او د موږ تاسو د 5م سیم د مکتب نه چپارېږي هغه قسم درته خورم چې هم ترې ویښیار دي هم له پنجابي نه هم له پېښوري نه هر یوونه نو چې کله دوی د موږ خبرې واوري دغه لهجه مو لږ داسې درنده غوندې ده دوی فکر کوي که دوی سبقونه نه دي ویلي انګریزي نه کې وایو یا چې څه هغه نه کې کوو نو سړی فاریو ته بوته ښه سم د سړي زوی مو تر جوړ کړه جنرال صاحب زه غوږ یم تواب ته او نورو دوستانو ته خبره وه بیا به خبرې شروع مننه فیضان صاحب محترمه تواب صاحب محترمه مهرباني مایک مو خلاص کړي زه بیا یو بل ملګری هم دغسې راجګوم خو کله چې داسې یو کس څوک راجګ سي بیا جنرال صاحب ورته پرېږدي مه کوئ چې هغه خبرې ورسره وکړي نو هغه یې ډېر ښه جنرال صاحب بیلا نن تڼاکې وچودلې مهرباني تواب مې د خپل افغانیت لاس کې ورکړه مالوه درېږه چې طبیعت دې برابر جنرال صاحب یوې خبرې د ډېر خوند وکړو دوی دا فکر کوي چې موږ به هم د نورو خلکو غوندې شاسدیه والا وخېځو خپل افغان ته به بېعزتي وکړو جار موسم السلام علیکم وعلیکم السلام
موضوع څه په اړه ده جنرال صاحب؟ موضوع شین کلاک د پاکستان په ایټم بم ده. د پاکستان په ایټم بم تا خبرې وکړلې، کله وایي چې خوړ وړی دی، کله وایي سیلاب وړی دی، نو موږ نه پوهېږو. ناستام نه ورسره کوي دوی خو د یو ډاز ورکړي که نه یاره موږ دې مړه کړي ځه. نه چې د دې څخه پوښتنه کړې وه چې دا ایټم بم خلک د څه دپاره جوړوي؟ نسته جواب خو دستي بیا د په 24 په 24 مې زه دې ته اندېښنمن وم مال داسې نه ایسي اوس پیر صاحب په څاڼو کې راونیسي دا بل ته د غوسه راغلي. هغه چې چټي سنې پرېښې وي هغه نوم یې وګوره او د دغه سنې وګوره. موږ د ځان پورې خفه کولو چې اوس په دې شپه لاړ شو دا زلفې کټ کړو، زلفې دې یادولې او موږ درته ناست یو مقامل. مال اوس که عبدالله کامره خالي بنده کړه په ده مې شروع کوه خو بس هلته مړي زورور. زه پوه شوم چې بار بار به دې ویل دلته را سره دا بل ناست دی، هغه دې اسنګ کې روښوده، زه دې ښودلم چې مخامخ راته ناست دی. توبه خدای. جنرال صاحب دغه نوی لونګین درته راغلی دی لاندې. مهرباني وکړه نوی لونګین. السلام علیکم. مهرباني علیکم جنرال صاحب. کمره خلاصه که لونګینه. ښځولی تا د خدای کمره نه خلاصوله لاندې ښکته کوئ. کمره خلاصه که لونګینه که نه کته کوه دي. کیمرا صحیح ده اوسه؟ نه ښکارېږي. زه ریکویسټ درلیږم ایکسپټ یې که ده. ها صحیح ده. ایکسپټ یې که زه درغی ریکویسټ. دا ریکویسټ خپله یې خلاصه که ده. نور چې وکړي ایسته که کته نه کول دا فیضان صاحب هسې خو هم څوک نه غواړي خبرې وکړي. زه فیضان صاحب غواړم یو سوال وکړم. دا د کوزه پښتونخوا کې چې کوم د تحریک زلمیان جنګیزي د موږ ډېر دغه ملتپاله پښتانه که نشنلیان راواخلو که د پی ټي ایم ملګري راواخلو هغې په دې مخالفت کوي وایي ولا دا خلک یوازې پښتونخوا کې جنګېږي موږ یې ځکه مخالف یو دوی په پنجاب کې نه جنګېږي. دا نن پرنۍ حمله دوی په اسلام آباد کې کړې ده. بیا دا خلک ولې غلي دي؟ ولې دا خلک په دې باندې هېڅ نه وایي؟ او دا خو هغه د دوی دا غلطه نه ثابتوي چې دوی وایي چې دا د تحریک زلمیان یوازې پښتونخوا کې جنګېږي. دا د نن اسلام آباد ته یې ځان رسولی ده. دغه ملګري چې هغه کوي چې بیا خبرې اوږدې نه شي چون دغه خبرې ټولې تفصیل غواړي. نه خیر د وایي کاسم څوک خو غږېږي نه فیضان صاحب تا د هغه ورځ باندې د آر جې په نامه باندې د ټي ټي پي ویان ده. ما په خیال جنرال صاحب په غوروم کې خبرې وکړي چې د آر جې خبرې به اورېدلي که به نه یې اورېدلي. ما واورېدله هغه نه عین پوښتنه وکړه سخت خوند یې ماته راکړ. هغه ډېر زیات هوښیار سړی ده. خدای پاک دې ته ډېر وخته پورې ژوندی لري. د ما ډېر خوښېږي. هغه ورته ویلې چې موږ که چېرته پنجاب ته ځان رسو او په لارې کې مو تاسو پښتانه په پوستو کې ناست یئ موږ پنجاب ته چې ځو خو ته مې مخه نیسې نو زه مجبور یم چې تا له مخې نه لرې کړم چې پنجاب ته لاړ شم. ته د پنجاب عسکر یې پولیس یې پنجاب له ما نه ساتې. نو همدغه وجه ده چې زه به له ورو ورو تا به له دې مخې نه لرې کوم چې پنجاب ته لاړ شم. او چې زه تا له مخې نه لرې نه کړم زه خو په پراشوټ کې پنجاب ته نه شم کته کېدی خو یا به له وزیرستان نه ورځي یا به له کوواټ نه ورځي یا به له خټکو نه ورځي یا به له ورکزوی نه ورځي یا به له چارسدې نه ورځي خو له یوې منطقې نه به پنجاب ته ځي. دی څنګه پنجاب ته ځان ورسوي؟ خو همدغه که پاوز ده که پولیس ده که عسکر ده پښتون ده په مخ کې ورته ناست ده هم یې ژوندی نیسي هم یې مابس تاچي هم یې وزني همدا زور باندې کوي. نو دا ناممکنه ده موږ او تاسو په دې د ګرځېدلي خلک یو. ته چې د یو ځای لپاره جنګ کوې مرکز به دې معلومي او مرکز به د هغه ځای چې هلته تا زور ډېري. د ټي ټي پي زور په پښتوني سیمو کې زور ډېر ده. پنجابی خو ټي ټي پي نه ده خو پښتون ټي ټي پي سوی ظلم خو پښتون روان ده. محاصره خو پښتون ده. دغه 80 کاله خو پښتون میراث هم په افغانستان کې میراث هم په پېښور کې میراث. نو د دوی د جنګ یا د دوی زور نقطه چې ده په د پښتنو سیمه ده د دې سیمې نه به دا ځي د تا خبره چې نن په پنجاب کې حمله کړې اسلام آباد کې حمله کړې سبا ته په لاهور کې حمله کوي بل دوی هم دي. او بله خبر
که چیرته دغه سیمه د پښتنو ده او پښتانه دي ورکې مګر ذلیت خو د پاکستان ده د دې د پبلک پراپرټیانې چې دي منطقې دا خو د پاکستان دي دا چې څومره نامنه کېږي تاوان د پاکستان ده بې اعتباري د پاکستان ده هر شی د پاکستان دي په دې کې ټول تاوان پاکستان اخلي داسې نه چې په تاوان یې ما او تا ته رسېږي همدا نن امریکا غرب اروپا چین د خپل سرمایه‌ګزاري غږی کې بیرته ورو ورو بندوي وایي دلته تا پاکستان نه امن دی پاکستان کله 400 نامنه کېږي زور اسلام آباد نه وځي که وزیر نامنه کېږي زور له اسلام آباد ته وځي که بلوچستان نامنه کېږي زور له اسلام آباد نه وځي نو موږ او تاسو باید د دې مخه ونه نیسو چې دلته پښتون اوسېږي ولا راځي د پښتنو لپاره موږ په دغو منطقو کې د خلکو ته تاسو جنګ مه کوئ جنګ باید دغلته وسي که په پښتنو سیمو کې کېږي که د پنجاب په سیمه کې کېږي که په سند کې کېږي که په کراچۍ کې کېږي په هر ځای کې کېږي د دې ټول تاوان بیرته اسلام آباد او پنجاب ته رسېږي نو د دې خلکو مخه نیول نه دي پکار الله مقدرمن کا د لاندې ورور راغلی د ګوري کوتا پښتنې وکړي تر څو نور ملګرو نوبت ورکړو شبیر ورور مایک مخلاص کړي السلام علیکم یاران څنګه شایسته جانا وعلیکم السلام جنرال صاحب ته شایست په خیر جنرال صاحب زه یو غټه ګیله لرم مهرباني زر یو وای زور ته وای مهرباني نه هغه باید ما ته اختار راکړي قبولي واخلم نه دغس نه کېږي که اختار را نه کړي جنرال صاحب د پاکستان اټم بم یې لکوم خیله مې نه کړي هر سره ته وایه جنرال صاحب نن اختار به راکړې هوا پښتنۍ دي چې لاړ سئ د ایټم بم له غوږه راونیسئ هغه مې نشان دی هغه مې پہچان دی جنرال صاحب پہچان دی د سړی مخکې د ایټم بم غټ حیثیت درلوده تاسو هر شی وشرموه هغه ایټم بم مه مو شرموه هر یو چې لاړ ایټم بم رانیسئ ایټم بم جنرال صاحب زموږ ایټم بم په دنیا کې اول دی د خلکو د ایټم بم کیمیاوي شیان اخلي زموږ د دال اخلي دال پشکې اچو جنرال صاحب په دال کار کوم دغه پیکې دورانی وروره مهرباني پیکې دورانی وروره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ټول ستړي مشه مننه قدرمن مهرباني ها موضوع مې ایټم بم دی نه دوشکړي خو کالي صحیح شو خدا دلاور رور وای سي ټي ټي پی سي کوم دی د پاکستان کیمرا د خلاصه کیمرا باندې څه کوي یار هله کومه د لایف ضروري ده کم بام څه کوي خود ضروري ده بیا را پسې خان دی کنه لکه مانی غریب مو خراب کو یاره جنرال صاحب ټول دې ډار کړی خدای نوم د اول د تاسو زماني وایم کېدای شي پر باندې پاکه په ځان کې مهرباني خلاصه کم ضروري ده یاره خاص صحیح شو نه جنرال صاحب درم سره ما هغه وکړ پروفایل مې وکړ هغه مو ورته ماشاءالله هم ډاکټر مهرباني د ملګری وای سي ټي ټي پی ول کسان چې د پاکستان خلک نه دي د فوج خلک نه دي احسان الله احسان څوک دی نه پېژنم دا خو ستریکس او کار نه کوي څنګه کوو بات نه کوي انا کټیا پیدا لایسان ویب سټ سوري تابع وروره مهرباني سلامونه کور ودان چې وخت راکړ د کامرات ودرې تاسو د کامرې وای چې مشکل نشته نه هغه مونږ خان ته مهرباني کوم خاصه مقصد زه په جلوه ما چې خدای ما کټاکار ونه کړ ډیر خوشاله یم چې تاسو سره په لاین کې غږ خو مې درځي ان شاء الله ودنو فقط ما د پایزان سره خبرو په تای دا ویل چې د پاکستانیانو د ووس لپاره که سړی ورته فکر کړي د ډېر کلک دوی راګیر دي خو له بعده مرغه چې د موږ هغه چا سره چې اوس توپ سیاسي توپ په لاس کې ده دوی دغه سیاست کې زه فکر کوم لږ پسمانه دي او ځای نشي پیدا